په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به تاسو ته د سلونا په بلاک چین باندې یو بهترینه ایرډراپ در معرفي کوم چې یوازې 2 ساعته وخت لرئ ترڅو تاسو په دې ایرډراپ کې جوین شئ. یوازې په جوین کېدو سره تاسو ته 200 ټوکن درکې، نور د هیڅ کار نه لري او جوین کړئ. راځئ په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم چې دا موږ تاسو څنګه جوین کولی شو. صحیح ده. بل در سره ما خپل ټلګرام چینل کې شیر کړی دی چې دغه ایرډراپ ما تاسو سره شیر کړی دی. ما خو غواړم چې راشه ویډیو لنډه شان ویډیو پر جوړ کړم ترڅو ملګری په طریقه باندې پوه شي. صحیح ده. او همدارنګه ما خپل ټلګرام چینل نوم چینج کړ، معراج خان کمیونټي. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به د دې چینل لینک هم تاسو ته ملاوي شي، هغه هم در سره جوین کړئ. او بل خبره ده د همدې سلونا بلاک چین باندې کوم ایرډراپ دی د دې لینک په تاسو د همدې ویډیو په ډسکرپشن او همدارنګه زما په ټلګرام چینل کې مل را بشي. تاسو په دې لینک باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ کروم براوزر ته لاړ شئ یا بل براوزر چې هر براوزر تاسو لري دا به تاسو هغه براوزر ته لاړ شئ. یا که چېرته براوزر تاسو نشئ تللی را بشئ، همدا لینک په دې ځای نه تاسو کاپي واخلئ. صحیح ده. دا شین ختم چې تاسو ښکاري دا به په دغه شکل تاسو کاپي کړئ. کاپي لینک باندې به کلیک واخلئ او را بشئ خپل براوزر به راخلاص کړئ. مطلب کې وی براوزر راخلاصوم. صحیح ده. تاسو سره به کروم براوزر بل هر براوزر چې تاسو سره را بشئ بر سرچ برخه د چکل سرچ برخه ته راغلی، دلته به تاسو دا ورته پیسټ کړئ. لینک چې کله پیسټ کړئ به ګو باندې به کلیک واخلئ. تاسو د دې سلونا ویب سټ خلاص شو. کشر تاسو سره نه خلاصې د وی پی ان ورته وصل کړئ. صحیح ده. تر ټولو لومړی کچې تاسو سره دلته په چینی ژبه باندې لیکلو را بشئ، دلته چینی په ځای به انګلیسي په دې باندې به کلیک واخلئ. د ویب سټ دا شکل به تاسو ته په انګلیسي شکل سره واوي. صحیح ده. په دې کې به لاندې راشئ، دلته ګوره تاسو څومره وخت لرئ 2 ساعته او 9 منټه. صحیح شو. را بشئ په دې ایرډراپ برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په ایرډراپ برخه باندې کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو راځئ، دلته ګوره تاسو ته لیکلي یو ار سلونا وایلیټ ادرس. را بشئ دلته به خپل سلونا وایلیټ ادرس ورته واخلئ. تاسو به راشئ په دې بیگ بټن باندې به کلیک واخلئ او بلته به تاسو راشئ خپل وایلیټ ته. وایلیټ کې بیا ټرست وایلیټ ادرس تاسو را واخلئ یا به پانټوم سي چې هر یو تاسو سره که ټرست وایلیټ کې به سلونا ادرس ورکړي، پانټوم وایلیټ سره د پانټوم. زه راځم پانټوم وایلیټ دې باندې کلیک اخلم. چې کله مې دې باندې کلیک واخلم ما خپل پانټوم وایلیټ را خلاص کړ. بشم په سلونا باندې به کلیک واخلم. تاسو سره که ټرست وایلیټ هر یو وایلیټ در سره یې. صحیح ده. په سلونا باندې مې کلیک وکړ، دلته به زه راشم په ریسیو باندې به کلیک واخلم. صحیح ده. بیا به تاسو راشئ او دلته به دې ځای نه کاپي. صحیح شو. دا خپل کوم ادرس چې د سلونا دا به کاپي کړئ. چې کله مو دا کاپي براوزر ته تاسو په هر براوزر کې دغه سلونا بلاک چین کوم ایرډراپ د خلاص کړئ را بشئ ځکه به هغه ادرس ورته پیسټ کړئ. صحیح شو. دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واسه په کلیم باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. تاسو په کلیم باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخسته دلته به تاسو هغه کوم ټوکن چې دی هغه بالکل تاسو ته ریسیو شي، دلته به تاسو ادرس ثبت شي. صحیح ده. نو په دغه شکل سره تاسو کولای شئ چې په دې کې خپل ادرس ورته ورکړئ. چې کله مو ادرس ورته ورکړ نو تاسو ادرس ډایرکټ ثبت کیږي او بیا تاسو چې کوم 200 ټوکن دی هغه درکې. چې کله د دې ویډرا شروع شو ان شاء الله بیا به د دې ویډرا په اړه هم تاسو ته معلومات درکوم. صحیح ده.